رویدا دا خبر ما د شیرخان بری کوله. چپ خوله دې کلکه ونیسه او زما د دوست په باره کې غلطه خبره ونه کې. که ښه خبره کولی شي خو ټیک ده، خو ایوبه که په کومه ورځ دې زما د یار په باره کې غلطه خبره وکړه هغه ورځ به ستا د ژوند اخرنۍ ورځ وي. چغول ټیټې خوانې د لرګو دی خو د یو بل خلاف خبره نه مني، د خلکو سرونو ته پخېږي سرونو ته. صابره شکر دی چې د ملګري خلاف مې څه نه ویلي، که ناخونې رالمات کړي خو الله خیر کو. نور واحد او شیر رحمان د وړوکوالي ملګري دي. د دوی مرګتیا لکه درونو کلکه مضبوطه او مینناکه ده او همیشه په یو بل باندې ننګ او غیرت کړی دی. خو اوس ګورو چې زموږ معاشره د دوی د مرګتیا دغه شانتي برقراره ساتي او که نه. السلام علیکم شبیره. وعلیکم سلام. بخیر شیر رحمان خی؟ خیر دی. کینه کینه. وایو شبیره څه دپاره دې خپلې دیرې ته راوغوښتی؟ شیر رحمانه ته مې د دې دپاره خپلې دیرې ته راوغوښتې که یاري دوستي ډېره خوږه شي خو د خپل عزت نه زیاته خوږه نه وي. داسې راته ښکاري چې ته زما د دوست نور واحد په باره کې څه خبره کول غواړې، خو زه د هغه په باره کې یوه خبره هم اورېدل نه غواړم. شیر رحمانه ډېر هوښیار سړی په معمولي اشاره باندې پوه شوې. زه هم تا ته د هغه خبره کول غواړم. که مرۍ ستا ده خو لاس زما دي. خبردار که زما د دوست په باره کې دې یوه خبره م وکړه نو دا ژبه به درنه راوشلو. شیر رحمانه زه به هر کار په ثبوت سره کوم او لږ ساړه خوره. تا ته به زه ثبوت خیم بیا چې څه کولی شي وکړه. چې خبره د ثبوت ته نو بیا وایه کوم تندر را پرېوځو؟ شیر رحمانه تندر خو به په تالو را پرېوځي چې کله زه تا ته ثبوت وښیم او تی په خپلو سترګو وینې. دا وینه ستا هغه خوږ ملګری نور واحد ستا د کور مخې ته ولاړ دی او وی ګوره چې څه کوي په خپله به یې وینې. څوک مې د رحم او پاتې نه دي دا زه څه وینم چاته چې ما خپل ورور ویلي و هغه نن زما په دروازه کې ولاړ دی او زما د عزت سره لوبې کوي. داسې راته ښکاري چې د ده دا ملګرتیا زما سره هم د دې دپاره وه. شیر رحمانه دا اوس په تا فرض شو. اول به د ده نه د خپل انتقام بدل اخلمه، د ده غم به مخکې کوم او بیا به وروستو د کور شرم هم پټوم. د خپل انتقام شروعات مې د دې ځینه شروع کړو. ګوره شبیره ته ما څو پیرې پوهه کړې چې دا لاره چې کوم ده دا غټه پرېږده څومره چې ما پرېښودې همدغو نه یې پرېږده. د الله ولې هغه بنیاد تا راوړو د لارې په منځ کې دې کېښو ته ولې نه پوهېږې یاره؟ یاره نور واحده ملګري ستا خپل جایداد و تا لار ډېره پرېښوده او ما خو د بیې کنډر اخیستی دی نو چې زه پکې لار پرېږدم نو زما کنډر ته به څه پاتې شي؟ یاره ته ولې نه پوهېږې؟ تا عالمان صاحبان نه دي اورېدلي وایي جومات تنګ کا پوه شوې خو لاره غټه کا. په دې لاره خو یوازې زه نه ځم په دې لاره ته هم ځې په دې لاره دنیا نور مخلوق هم ځي. ته ولې صرف ځان خپل سوچ کې یاره؟ یاره ملګري خبره داسې ده چې ته زما په قبر کې نه څملې. زما خپل جوړ او ستا خپل جوړ. زه چې ته څه کولی شې وکړه. دا خبره دې ټیک دی چې د هر سړي خپل خپل قبر دی خو دلته په دې ملک کې څه قانون څه نظام شته پوه شوې. که ته داسې نه منې نو زه به باندې اول جرګه وکړم که جرګه نه منې بیا قانون ته ځان تیار کړه. صحیح ده؟ صحیح ده چې څه کولی شې وکړه سړیه. ځوانه دا راته ووایه چې زما ځای ته څه دپاره راغلی؟
دلته د یوې سودا کولو دپاره راغلی یم. ځوانه صحیح ځای ته راغلی. دلته سودا کیږي خو د سرونو سودا کیږي. خو دا راته ووایه ځوانه چې د چا سر دې پکار دی؟ سر مې پکار دی خو روغ مې پکار دی، ولې چې د خپل انتقام اور پې مړ کړم اور. ځوانه ته خو په خپل د انتقام اور مړ کې، خو ستا د سر په بدل کې به موږ ته څه میلاویږي؟ ستا چې څه مطالبه یي هغې ته زه تیار یم، خپله مطالبه وایه. زمونږ په قانون کې مړی کول آسان دي خو اغوا کول یې ګران دي. په دې کار به دې 10 لک روپۍ خرچ راځي. 10 لکه. نو ټیک ده 10 لک روپۍ به زه تاله درکړم کله چې تا هغه اغوا کو، او بله دا چې لارې ته به یې دله هم زه راولمه. ویری ګوډ. دا خو موږ ته نور هم اسانه شوه. خو حسن شیره د ده نه نمبر والا بیا به رابطه کوو. ټیک ته ما ته منظوره ده. زما نمبر ولیکه 0343 3188. ټیک ته ته تلی شې. ستا کار به ډېر زر وشي، خو یو خبره یاد ساته چې هر کار کې پنج خو په پیسو کې نه پنج. ولې چې زه په پیسو ډېر زیات مین یم، ډېر زیات. زه دیم د خیره سره راغی او ما ورته خپل کار ختم کو. نوروای دا اشنا رالی او رالمه کوم کار دې د خیره سره ختم کو شیر رحمان صاحب؟ دې ګاډي کې څه لکو ټکه پکه او دا مې کولو. او نو بس ستا انتظار و. ښه ده چې رالی یار. چېرته به ځو د خیره سره؟ یاره ډېر ساډو به شی ما داسې دې غره ته به چکر ووو، بیا به ماښام راځو مړه. ستا خوښه زما خوښه چې چېرته ستا زړه خوشحالېږي همالته به ځو. هله ګاډي ته کښېنه او چې دوانه رونه روانېږو. ډېره ښه ده اشنا. راځه. اشنا ولې دا ګاډی خو څه بې ځای ځای بند نه شو؟ او یاره بند شو، پته نه لګي چې څه چل پکې وشو یار. خدای ته دا اصله بیا ووایه الله دې خیر کړي. نه که یار. دا ولې؟ زه خیر ته کښېنه، زه ګورم چې څه مسله پکې وشوه یار. زه ته وګوره الله دې خیر کړي. هلو هلکه ملګري تاسو خو رانغلئ. کوم ځای چې ما تاسو ته ښوولی و زه په هغه ځای کې یم، ګاډی مې وران کړلی په قصو. ځان ناورسوه مړه، ازاد راځئ که نه؟ او ستاسو د راتلو پورې به ګاډی دلته ولاړي، موږ دلته انتظار کوو. ازاد راځه شابانه. حسن شیره وره چې غلطي ونه کوي چانس په ټول مس شي، خو دا مخامخ دې ګاډي ته چې ولاړلی نو هم دا کس راچپتول غواړي. وګوره چې نقصان ورته ونه رسوئ. زموږ روغ پکار دی، روغ. راځه چاړه راکړه. شیر رحمان خو نشته. ها شیر رحمان خو چا روان کړلی؟ داسې راته ښکاري چې دا ډاکوان دي که څه. یا الله خیر. ودرېږئ. د ته یم پرېږدئ زما د مرګری پرېږدئ.
لکه پرېږدئ دا سړی سړی غلط نیول دی زمونږ دا سړی خو دغه یو دی کوم چې مونږ په ټارګېټ کې کړی و شیررحمانه سر کته که چې ته رانه ونه لګې وروره کته که سر اوف دا څه وشو هلکه پس کوئ کار خراب شو سړی غلط ولګېدو خپې وباسئ شیررحمانه وروره دا دې څه وکړو څه دې وکړو دا ولې دې داسې وکړو ځکه مې ستا د سینې ګولۍ په خپله سینه وخوړه چې تا دلته په ما ننګ وکړو ګنې د بچ کېدو قابل خو ته هم نه وې شیررحمانه دا څه وې زما ورور زما یار دې مري او زه به په دې باندې خوشحاله یم او دا واله د خولې چالاکي را سره مه کوه ځکه چې زه د هر څه نه خبر یم او شبیره خپل ځای ته بولی وم او ټوله خبره یې ماته کړله شیررحمانه وروره تا ته چې چا څه ویلي ټولې غلط ویلي تا ته شبیر څه ویلي ماته ووایه شبیر ماته دا ویلي دا وینا ستا هغه خوږ ملګری نورواحد ستا د کور مخې ته ولاړ دی او وی ګوره چې څه کوي په خپله به یې ویلې شیررحمانه دا دروغ دي زما وروره دروغ دي دا چې دا دروغ دی نو بیا رښتیا څه دي شیررحمانه وروره زه درغلی وم ستاسو دروازې له خو په هغه ورځ باندې ستا موبایل بند و که اورېدل غواړې نو واوره خورې تاسو راووتئ خورې په ما باندې څه ایمرجنسي راغلې ده او د سهار نه شیررحمان ته رنګونه کوم خو موبایل نه چوتئ نو کور ته پسې ځکه رالم ما یې که شیررحمان په کور کې نو ورته ووایه چې رور دې راغلی نورواحد وروره هغه خو کور نشته دی چې هغه کور ته راشي زه به د سوال جواب وکړم صحیح ده جی دا حقیقت ده زما وروره دا حقیقت ده واقعي وایي چې رښتیا راځي نو دروغو به کلي وران کړي شیررحمانه ملګرو په ورورولۍ رشته دارۍ ملګرتیا کې اکثر مونږ بغیر څه تصدیقه داسې خبرې زړه ته واچو چې په هغې کې هیڅ حقیقت نه او د هغې په وجه زمونږ رشته دارۍ ملګرتیا ته نقصان ورسي ټیک به داسې که چېرې ستاسو د یو نږدې کس په باره کې څوک تاسو ته شیطاني وکړي نو ډاریکې زړه ته مه اچوئ لاړ شئ او هم هغې کس ته یې کوئ د هغې رڼاوالی کوئ کېدای شي ستاسو هغه نږدې کس د دې خبرو نه اړو خبر نه او دغه شیطان کس خپل څه غرض راغستی ملګرو دا ویډیو د صدقه جاریه په طور باندې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ د نورو ښو او اصلاحي ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پاڼه فالو کړئ لایک کړئ